دا ځای ډېر خوږېږي ما بېګا خوب هم ونه کړو بچیا ته دا دوايي وڅښه زه به تا به انشاءالله ډېر غټ ډاکټر ته بوځم ښه ته اوس ارام وکړه او زه ځمه مزدورۍ له پوه شوې چې بیا راشم زه به تا ډاکټر له غټ ډاکټر له بوځم ته اوس ارام وکړه بچی څنګه چلې زمینداران راغلي او کار مارې په پټو کې وکړو که نه خو ډېر کار وکړو خو اوس لاړو او که نه بچی دغسې تم لږ راځه ښه خپلې ذمهواریانې وپېژنه په دې پټو باندې لږ چکر مکر را لګوه چې زمینداران کار کوي که نه کوي صحیح دی بچي او که نه ګورې زما نه پس دا ټولې ذمهواریانې ستا په سر دي ښه بچي صحیح دی بچي خپلې ذمهواریانې وپېژنه ښه زویه زه چې ځو بچی راځه هلو نثاره څنګه چل دی اصل استاد یو سجل شوی زر راشه دا څه وی زه رالم زه ښه ډاکټر صاحب ته ولې زه مزدورۍ له تللی وم چې زه واپس رالم دا د کوره بار وتی و ماشومانو سره لوبې کولې را پرېوتی هلته دا څنګه ده دا خو ډېر پیسو ده غریبو او دې خو دواړه ګردې پرېږدي دا څه وی ډاکټر صاحب دواړه ختمې نه ګردې او دې په علاج به اتله لکه روپۍ راځي ډاکټر صاحب اتله لکه روپۍ ما سره د کوم ځای نه شي یار بس دې به اتله لکه روپۍ راځي بس که اتله لکه روپۍ پې لګول جوړ به الله به یې جوړ کړي راته خیال کوه او زه مې رور له ورځم مشر رور له زه د هغې نه څه پیسې غواړم او د دې څه علاج پې کوم ته دې خیال کوه ښه بیا هم ششنه ورځه لالا به مې کوم ځای کې یار ورشم ته پیسې غواړم د زوی علاج لپاره را به کې او که نه هغه مړه خدای به خیر کړي خو به ورته ووایم که نه لکه ټیکهدار صاحب دا زما د پلازې څنګه چلو کو دا به کله پوره کېږي یار نیکه دا څلور ورځې دي پکې کېدای شي انشاءالله د پنځو شپږو ورځو کې ورسېږي دا چې دا څنګه بلډینګ دی خو ډېر وخت اوس دی جوړ نه کړو لکه ټیکهدار صاحب دا زوی مې صحیح وایي که نه یار بس انشاءالله دا خو تا د خپلې د نیټې نه چې کوم د ټایم پې وراړلو تر اوسه پورې تا مال دا زما پلازه پوره رانه کړه انشاءالله بس یو څلور ورځې دي پکې دې څلور ورځو کې راته وګورئ انشاءالله وبرسېږي صحیح ده السلام علیکم وعلیکم السلام ماما لالا څنګه چل دی خیر دی څه دروره وایه څنګه ته ښه شکر دی الحمدلله ماما لالا زه راغلی یم زما ډېره سخته مجبوري ده زما له زوی د ګردو بیمار دی ما له د پیسو ضرورت دی پیسو ډاکټر راته وایي ستا په زوی باندې 8 لکه روپۍ د خرچه راځي 8 لکه او که ستا په زوی باندې علاج دې ونه کړو هغه به مړ شي مړه نو ما ویل چې څنګه یې نن په غلطۍ کې راپېښه وکړله
چې نن دې ما ته ضرورت راغی حاجت دې راته راغی نو ته یې نه زما درته قدم کېغوستلو ها زه شاوه ما سره ستا د زوی د علاج دپاره پیسې نشته ځه لالا زه ډېر سخت مجبور یم ما مه شړه زما زوی په ما ته د مرګي په حالات پروت دی چې هر څه یې ما درته ویل که ناسه ده چې تر اوسه پورې تا زما سم تپوس نه کولو او چې نن دې خپل حاجت شو نو زما درته راغلی زه ورکېږه شابه د مخ شابه داجي تا یې ډېر ښه ونه کړه چې نن په دې راغله سبا په مونږ را روانه ده لرې که دا غریبانان خلک نه دا د چا نه خپلېږي ورور دی داجي صاحب چې هر څه مې شي که نه چې وګوره چې حاجت یې نه و تر اوسه پورې زما تپوس هم نه کولو او نن د خپل حاجت دپاره راغی بس ما خو ورته ویل چې نن په هغه ده په سبا په تا بس غلی شه پلار د زیم څه ته مې پلار نه چې ځان نه راته پلار جوړی کشر یې و کشر ورڅخه لالا تا خو ما سره ډېر زیاتې وکړو زیاتې زه به د دې بدل تا نه یو په دوه لم په یو په دوه رفیق رفیق ولې رفیق ترې رفیق رفیق pasa ترې رفیق ترې رفیق نه د ما څه څه جواب ورکوم استاد علاج لپاره پیسې وګرځېدلی و او ته مړ شي تا سترګې بندې دي رفیق پاسې رفیق انسانه ولې جاړې رفیق مړ شو دا څه وې زه د چا د پرېښود دا غونډه غلطي زما د مشر رور ده که ده ما له پیسې راکړې وي نن به زما زوی نه مړ کېدو ټیکهدار صاحب منمه ښه وګوره نقشې په لاس باندې چې کوم دی رالی بلډینګ پوره کورالی راکړو رنګ روغن هر څه یې وله پوره کړلیا منم یې د ټیکهدار صاحب ښه داجي خبر نه زما غاصب د تره زوی وفات شو دا څه دی دا کله شوې دا کله دا پرون مازدیګر دا تا نه چا وویل دا ما چاته نه وویل دی مجرم زیوا مجرم نه دی زی مجرم وا که چېرې ما خپله صدروله د زوی د علاج دپاره پیسې ورکړې وي نو د هغه نه به اوس 500 مې زوی نه تلو نه به ته مړ کېده رور خو د رور وینه وي او ما په خپله وینه دل کړه دا مې ډېر بد وکړ که نه خپل رور سره مې ښه ونه کړ دا د دنیا خلکو تاسو هم زما یو نصیحت واورئ چې ګورې رور د رور مټې وي ښه نن زه د خپل د رور مجرم یم د خپل د وارد مجرم یم زه د خپل د مال جایداد په لالچ کې وم خو افسوس چې ما خپلې مینه ونه پېژنده تاسو دا یاد ساتئ د دنیا خلکو چې ګورې رور سره ډېر زیات ښه کوئ چې غریب رور ته بلکل سپک نظر ونه کوي دا